دا چې اصلیت کې دی د دې وایټ پیلس مخې ته نه و ناست، دا صرف دا دړه وه او په دې د دې تصویر سره د خان بهادر یو تصویر و. چونکې دا تصویر ما خوښ شو، دا لا جوړ نه دی خو دته دا شاته دغه ما په خپل دغه جوړ کړی، یعنې په خپل دا مې ورته سویټ کړی، دا شاته مې ورته دا وایټ پیلس جوړ کړی او دا ظاهره ده چې دی په تصویر کې په دې ګټه ناسي، نو دا دړه ورته ما جوړه کړې. دا باچا صاحب دی او دا تصویر هم زما ډېر زیات خوښ شو، نو دا ما جوړ کړی دی او زما ډېر زیات خوښ دی. حاجي والي صاحب دی او دا تصویر هم زما ډېر زیات خوښ و او چونکې دې فیملي سره زمونږ د زړه مینه ده، زمونږ د ټولو سیدوالو او بلکې د سواتیانو. دا تصویر ما هم ډېر خوښ و، نو ما ځکه دا پینټ کړی. دا زمونږ د سوات سټیټ د قلعه دی او په دې کې که خیالو کې دا پل دی، همدې ته د نلو قلعه او دغه طرفونه دي که نه. دا چې د دې برکلي نه چې تاسو په دې لاره باندې کوزېږئ که نه، نو د سیدو بابا د منارې دا ښکاري. په دې کې که خیالو کې دا ډیټیل دی، دا هغه زړه کوټه ده، ور مخامخ هغه ګیټ دی چې په دې طرف باندې خلک کوزېږي. زما نجي امان الله خان نوم دی، سید شریف اوسېدونکی یم او په امان باندې زما لکه نیک نیم امان دی. جي د بچپن نه والا او د دې وخته پورې زما په د پینټینګ سره بې انتها مینه ده. نو کله چې زه په سکول کې وم نو ما په کاپیانو کې دا څیزونه میزونه جوړول او هغه چې وایي بای برت آرټسټ که نه، نو دا هغه شی دی زما لکه زیات په دې پینټینګ کې زیاته دلچسپي وه او ما به دا کوو، دا پینټینګ ډرایینګ به مې کوو. په سکول کې به زه خلکو ډېر خوښولم په دې ډرایینګ باندې، استادانو هم. نو د دغه وجې نه الحمدلله هغه سلسله روانه ده او امینه نور هم زیاتېږي او زه لږ هم کار پرې کوم. ما باقاعده طور د خپل پینټینګ آغاز چې دی د اختر استاد الله پاک دې وبخي نوموړی آرټسټ و، د هغه نه به باقاعده طور مطلب دی خپل د هغه ما ته کار ښوولی او هغه نه ما ډرایینګ او دا څیزونه ټول دا پینټینګ چې دي دا ما د هغه نه زده کړي. زما د دې خپل سوات لینډسکیپ د دې د فګرز د کلچر په دې باندې زما ډېر زیات فوکس دی او ډېره زیاته مې خوښوي، خصوصا رایل فیملي چې ده په دې کې خاص کر بادشاه صاحب، والي صاحب او د هغې دا فیملي عدنان بادشاه، دا ټول دا زما فوکس دی جي. نو په دې باندې ما زیات کار کړی او د هغې حتی چې د هغې ګاډي او دا زما ډېر زیات خوښ نو په هغې مې زیات کار کړی، په لینډسکیپ مې کار کړی. عدنان بادشاه دی، د هغه د ماشوموالي یو تصویر و، د سواتنامې نه ما راغستی زما ډېر زیات خوښ و. نو دا تصویر ما جوړ کړو، د ده خاص کر دا ټوپۍ چې په دې باندې ما ډېر وخړولی جي او ډېر ډیټیل دی پکې. او دا بل چې دی بیا نو دا عدنان بادشاه الله پاک دې وبخي، الله دې جنتونه نصیب کړي. نو دا د هغه تصویر دی. بیکګراونډ باندې نور د ده وزیران مشیران وو، خو چونکې دا تصویرونه ترې ما دواړه راواغېستل او دا ما لکه د دې هغه پورټریټ و. دا د باچا صاحب د ښکار لارۍ وه، بیا یې ایجوکیشن له ورکړه د جنکو بس په یې ورته وي. دا هغه لارۍ ده ډېره پخوانۍ په دې ګراجونو کې ولاړه وه، د والي صاحب موټر و امپاله سوات 3، نو دا به هغه استعمال او دا د هغه د استعمال ګاډه وي. د والي صاحب د ورځو ټلیفون دی بلکې د هغې د استعمال و او دا چې دی که نه دا د هغې هغه ډاکخانې هغه لیټر باکس دی او د هغه ورځو هغه زوړ دی جي. بدر صاحب دلته راغلی و جي، د دلهن اکرات کی فلم په خپله باندې دلته لګوو په سوات سینما کې. نو هغه زموږ سره تقریبا 7-8 ورځې ویستې وې دلته په سینما کې او هغه به موږ ته خو چېرې په دې فوټو سیټ کې هغه زنځیر چې په دې په ریلګاډي ولاړي دا 8 فوټه بورډ موږ جوړ کړی و. د دې نه علاوه لکه د بیل بورډونه به موږ جوړول که نه، نو د ډېرو ښو آرټسټانو سره زموږ خبرې اترې به وې او په ورځو کې چونکې د فلیکس خو نه و، هغه د لاسو کار به و، نو هغه به موږ 6 فوټه 8 فوټه په کینوس په دې دغه باندې په مارکین باندې د کپړې په بورډونو کار کوو او په دې واټر کلر باندې. نو د هغې خپله یو مزه وه. سیدو بابا هغه دی، دې خوا کله چې دا ننګر دی، دې خوا بیا هغه مهمانخانه ده، داسې پسې بیا ځه. دا ګوره د مینګورې او د مانکوټ هغه ځای دی، په دې کې یو ابادي هم نه وه. کیلیګرافي باندې ما کار کړی دی، په لرګي کې کندکاري شوه یا لکه عام په رنګونو باندې هغه ما کړی دی بالکل. او زما سره د پینټینګ تعداد به تقریبا د 100 پورې څه زما سره دا لګېدلي څه نور پراته دي او زه به خصوصا د مخیر حضرات ته دا درخواست کوم څوک چې د آرټ لاور دي چې هغه زما سره دونه مرسته وکړي چې زما دا پینټینګ چې دي دا ایګزیبیشن د دې وکړي او دا ولګي په یو ځای کې. نو دا چې دا د سوات لپاره او خصوصا زما دپاره د عزت یوه خبره ده
او د هغې دپاره په خپله هم ده چې د سوات په ځمکه باندې الحمدلله ډېر ښه آرټسټان شته زما نه هم ښه دي او ډېر ښه خلک شته او دا هایلایټ کړي او دا راوچت کړي او دنیا ته یې وښایي. زما پیغام دی خصوصا پیرنټس والدینو ته د هغه ماشومان مخنیوی دې نه کوي څوک چې لګیا په کاپۍ کې څه جوړوي ولې دا یو غټ سکیل دی دا یو غټ هنر دی نو زه یم چې دا ماشومان چې دوی له تاسو مخنیوی نه کوئ پیرنټس له پکار دي چې هغې له پنسل او د هغې ډرایینګ بوک او دا څیزونه ورته فراخئ نو دا به ډېره زیاته ښه او دویمه د حکومت نه به زه دا خواست وکړم چې هغوی په دې فیلډ کې د مخکې راشي او زمونږ د ځمکه ډېره زرخیزه ده په دې کې که خیال وکړئ ډېر ښه آرټسټان راغلي که په شوبز کې دي که هغه که خیال وکړئ د ګلوکاران او دا شو لکه مطلب دغه نو الحمدلله ډېره زرخیزه زمونږ په دې آرټ کې ډېر ښه مصوران ډېر ښه آرټسټان مطلب د دې ځمکې پیدا کړي نو پکار دی چې تاسو د هغې حکومت له پکار دی دلته کې داسې یو شی جوړ کړي داسې یو انسټیټیوټ جوړ کړي داسې یو کالج جوړ کړي داسې یو پوهنځی جوړ کړي چې پای کې دا واړه د ډرایینګ دا کار او د آرټ دا کار